ګوره دوه امتحانونه دي په موږ باندې دوه یو امتحان په موږ دا دی چې الله په موږ باندې د مور پلار خدمت او د هغوی سره ښه کول لازم کړي دي دا یو امتحان دی په یو نیم سړي باندې دا امتحان ډبل شي هغه داسې چې بیا د مور پلار یې ظالمان او بد اخلاقه وي نو دا اوس په ده باندې دویم امتحان دی د دې مطلب دا نه شو چې مور پلار بد اخلاقه دي ظالمان دي نو د هغوی هغه حق ساقط شو لکه بعض وایي که نه وایي زموږ د ښځې سره ډېر ظلم کوي نو څه وجني او داسې څه دلیل شته چې ستا د ښځې سره مور پلار ظلم کوي نو بس حقوق یې ختم شو کوم ځای کې دي ته په ځوانۍ کې کیدای شي ته هم زیاتي کړي بد اخلاقي دي د مور پلار سره کړي که نه که نه دې څوک نشته داسې به شوي که نه به یې شوي هغوی صبر نه دی کړی هغوی کړی یې که نه تا به څه څه نه یې کړي تا به هغوی له جوابونه هم ورکړي تا به بې ادبي هم کړي تا به د هغوی مال بې ځایه هم خوړلی تا به ډېر څه کړي د هغوی زړه ته به د قسمه قسم تکلیفونه هم رسولي بیا هم هغوی صبر کړی اوس چې ته رالوی شو د مور پلار بد اخلاقه دي او یا ظالمان دي نو ته څه کوې پرېږدې خبره ختمه شوه ځکه چې بد اخلاقه دي او دا خو واضحه حدیث دی او قانون دی قانون پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي دا قانون دی په دې سینې ولیکئ داسې په دې سینه